السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس نمخ کې یا د بیان نمخ کې غالبا ورونو ته اطلاع شوی و چې د درسونه به د واده یا د نکاح او دغه احکام او مسائل د دې مبارکي وي، او دا به دې وجه درسونه کې خو د واده او د نکاح مبارکي چې غالبا په معاشره کې سره نظر وګرځي نه په دې مسلو باندې ډېر خلک نه دی پوه. نیابه داسې رسمونه او رواجونه جوړ کړي په دې واده کې او د نکاح مبارک کې چې هغه د سره د الله په کتاب او د رسول صلی الله علیه وسلم په سنت کې یې او هغه ډېر او ان شاء الله کله سبحانه وتعالى توفیق راکو نو تاسو په دې درسونو کې دا خبري واوري کوم زم په شریعت کې شتي او د الله په شریعت کوم چې عفوا زم په معاشره کې شتي او د الله په شریعت کې نشته، او د بل طرف ته چې وګورئ نو دې خبرې دي چې هغه د الله په دین کې شتي، د نکاح مبارک د واده مبارک او سنت طریقه د پکاره دي سره وکي ناغي ته خلک زموږ معاشره کې وبد نظر ګوري، بلکې خبر تیم لري چې لا د بشریت کې شتي نه. د دې وجې نه موږ د درسونه کې خو چې د واده د مسله بار بار راځي او په هر کور کې راځي، او یو پیر دونه راځي په کور کې، په کور کې ډېر پیری راځي، نو په کار دی چې موږ ته خبر شو داسې نه په جنۍ باندې ظلم وشي او داسې نه په هلک باندې ظلم وشي او داسې نه د هلک په پلار باندې ظلم وشي او داسې نه چې د جنۍ په پلار باندې ظلم وشي. نو دې ظلم نه د بچ کېدو لپاره لازم دی چې موږ هغه خبرې وپېژنو کوم چې په قرآن او حدیث کې دي. نو په دې درسونو کې به انشاءالله موږ ډېر بحثونه کوو چې هغې نه به تاسو ته باذن الله ډېر فواید ملاوي، لکه د نکاح حکم، د نکاح فائدې او هغه نکاحونه چې هغه په شریعت کې نه کېږي حرام دي هغه ذکر کوو، هغه رسمونه رواجونه کوم چې زموږ په معاشره کې شتي او هغه په اصل کې د هندوانو یا د غیر مسلمو دي، او هغه کارونه چې موږ پرېښودي دي هغه سنت طریقه د هغه وبیانو. بیا څنګه ښځه کته غواړي څنګه نه، څنګه هلک به ګوري څنګه به نه ګوري، بیا ښځه خاوند به د یو بل سره ژوند څنګه تېروي. انشاءالله ټولې مسلې به په دې بیانونو کې راځي. که په هغې باندې څومره وخت هم ولګېد که دا مسلې په 2 بیانونو کې ختمېږي، که په 3 درسه کې، که په 4 کې، 5 کې، داسې زموږ کار نشته، خو چې ډېرې مسلې بیان کړی شي. د دې خبرې ټولو ته پته لري چې هر انسان دا غواړي چې زما ژوند په سکون وي او په آرام وي، او ځکه چې دې سړی به قمقل او عقل بیانوي چې هغه دا ووایي چې نه زما داسې ژوند نه دی خوښ. زموږ د ټولو دا خوښه ده چې زموږ دا ژوند په آرام وي او په دې کې سکون وي او په دې کې آرام وي، زموږ د زړونو مطمئن وي. نه د ژوند د سکون دپاره او چې ژوند مزیداري د دې لپاره واده کول دا ضروري. او دا موبایل چې دی دا د الله په کور کې لږ څه له سایلنټ ساتي، هېڅ خبره نه، یې بالکل بندوي د رب العالمین دپاره. خبره موږ دا کوله چې که په سکون ژوند غواړي او په آرام ژوند غواړي د هغې لپاره یو حل دا دی چې واده به وکړي. والله سبحانه وتعالى په قرآن کې ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه. او د الله د طاقت او د هغه د یووالي په نښو کې یو دا ده وایي ستاسو دپاره ستاسو نه ښځې پیدا کړي. د څه لپاره پیدا کړي؟ لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده ورحمه، چې تاسو په ژوند کې سکون راشي او آرام شي، او تاسو په منځ کې مینه محبت او مهرباني او شفقت د رب العالمین چولي. چې سړی واده ونه کړي نو د هغه په ژوند کې هغه سبب رانغی کوم دلاسه چې سکون راشي او مینه محبت راشي. بیا امت چې دی پوره امتونو تر کو زموږ د امت ته د یهودو دی د نصاراو دی، دا امت په یو معاشره باندې جوړي. یعنی امت کې د ډېر معاشري، بیا هر معاشره په یو کور باندې جوړي، او بیا هر یو کور په څه جوړي؟ په ښځه او په خاوند باندې. چې ښځه او خاوند نه امت باندې د موج کور باندې، چې ښځه او خاوند نه کور باندې، چې کور باندې معاشره باندې، چې معاشره باندې امت باندې، هر څه ختم شي. نو بنیاد او اساس هغه دی ښځه خاوند. د دې دلته کورمه جوړ شي، خاندان جوړ شي، قبیله جوړ شي، معاشره جوړ شي، یو قوم جوړ شي، یو امت جوړ شي. نو بل سلار نشتی چې سړی چې زما امت بمی او ښځه خاوند بنئ، نه، هر شي بنیاد د معاشري، د کورمې، د خاندان، د قبیله هغه د ښځه خاوند نه، د ښځه خاوند نه شروع کیږي. او ځکه اسلام د دې خبرې ډېر سخت خیال ساتلی دی چې یو کورمه دې جوړ شي، مسلمانه کورمه، او د هغې لپاره ډېر احکام او ډېر مسایل بیان کړي. لکه رسول صلی الله علیه وسلم تشبیه ورکړي ده د مسلمانانو د یو بل سره کأنهم بنیان مرصوص، لکه دوی چې دیوالې په یو بل باندې پس خښته خودي. دا دیوال هم د هغه وخته پورې نشي جوړېدی چې څو پورې ښځه او خاوند نه مسلمانان د یو بل سره دومره مضبوطه وروري ده او دومره مضبوطه دوی د رشته ده لکه دیوال، او هغې په یو بل پس خښتې پرتې، یو خښته د درګه دیوال ټول خرابېږي. نو دا دیوال د خښتو له تر هغه وخته پورې نشي ودرولی چې څو پورې ښځه خاوند نه. ځکه شریعت د دې خبرې ډېر سخت خیال ساتلی، او زمونږ دشمنان دا نه غواړي، ځکه ډېرې طریقې راویستي چې هغې کې به ته زه اصول ذکر کوم. یو طریقې د عشق او د مینې او د محبت راویستي ده. نو د عشق یې دې لپاره راویستی او د مینې محبت یې دې لپاره راویستی چې د مسلمانانو بیخ بنیاد وځي او د دوی معاشره او کورونه تباه شي، بلکې د سره معاشره جوړه نه شي. د دغه یو طریقه ده زمونږ د خرابولو لپاره. نو مینه محبت یې جوړ کړی دی په فلمونو کې او په ډرامو کې او په سندرو کې. نه بس هغه کم چې به بېدینې دي هغه پاکه طریقه باندې عمل کوي. نو نن سبا چې ته هلک وینې د هغه په غاړه کې امیل پروت یا به په لاس باندې لاس به یې زخمي کړی او په دیجې به یې څه نوم لیکلی. نو ته باریان شي تپوس دوی چې ولې ته لیونی کسي جوینه لیونی نه دی جي مین دی په زنانه باندې. بیا په هغې کې دا کانې کړي دي په ځان باندې چې د دیجې کې لاس لولی ده او په دیجې کې اوږه شلولې ده او قسمه قسم چلونه په ځان باندې کړي. بیا چې خبر شي جنۍ د کور نه وتښتېده، پلاني د کور ولیاذ بالله، الله یې په ټولو مسلمانانو پردې واچي. پلاني کور جنۍ وتښتېده، پلاني خور وتښتېده، هلک ته کور نه لاړ، د بل کور نه جنۍ وتښتېده. دا ټولې طریقې د کفارو جوړې کړي دي او زموږ دشمنانو جوړې کړي دي لپاره چې مسلمانان پرې خراب شي. او مسلمانانو هغه طریقه پرېښودله کوم چې ورته الله او د الله رسول ښوولی ده، هغه په صحیح طریقې سره نکاح کول دي. او زه به انشاءالله که نن شو که بل بیان کې شو دا خبره به کې راشي چې ولې دا جنۍ د کور نه تښتي او ولې د هلک د کور نه تښتي. په دې کې د مور پلار هم لاس دی او هغه لاس د ډېرو طریقو نه کېدی شي. یو طریقه به کې دا چې دوی له واده نه کوي، هغه طریقه نه استعمالوي کوم چې الله او د الله رسول ښوولې ده د خپل ځان د بچ کولو د پاکولو لپاره. چې کله په هغه طریقه عمل ونه کړو نو بیا زموږ دشمنانو دغه طریقه راوویسته، دا طریقه د مینې محبت او د عشق. بله به کې دا طریقه راوویسته چې
هغه د دې مینه محبت په شان ده دا طریقې به کول اعوذ بالله را پیدا کړه ثم والعياذ بالله چې الک پالک باندې مینه او دا واده کول دا ان شاء الله مخکې راشي دا یو فطرتي خبره ده الله سبحانه وتعالى په هر نر کې دا خاصیت اچول دي چې د په ماده باندې مینه هر مذکر په مؤنث باندې مینه دغه طرف ته مایلکی او مؤنث د مذکر طرف ته مایلکی سړی د خځې طرف ته خځه سړی طرف ته د فطرتي خبره زناورم دي سي زناور کوم د خاصیت شته نر په ماده به سګري ماده په نر په سګري او کله چې نر په نر په سګري او سړی په سړی په سګري نو دوی د فطرت نم خلاف دي دوی هغه فطرت نموتی دي هغه کار نه اوریدلی کوم چې زناور کوي زناورم دا کار نه کوي نه دغه خلک د زناورو نه موریدلی د زناورو نه بدتر مخلوقات الله په زمکه باندې بدتر مخلوقات تقدي چالک دالک سره بدفعلی کوي دا طریقه ال زمو معاشره ته دالک چې کله زمونږ معاشره کې هغه طریقه ختم شو کوم چې قران او حدیث کې او دا خبره به زه په دې حدیث باندې ختم کوم یو حدیث ته امام مسلم رحمه الله راوړی چې ان ابلیس یضع عرشه على الماء ابلیس د خپل تخت چې کوم دی د بچی دا د بوبول پاسه کیږي فیبعث سرایا نبی ګروپونه ولېږي وړه وړه د ګروپونه دی لپاره چې مسلمانان گمراه کوي روزانه غدا کار کوي فادناهم منه منزله اعظمهم فتنه نبی په دوی کې دی ابلیس ته هغه سره ډیر نږدې او دغه ډیر خوخي کم چې فتنه غټه جوړي هغه باندې ابلیس کم چې دوی مشر هغه ډیر سخمین يجيء احدهم يوم بسراشي فيقول فعلت كذا وكذا وما خنن دا چلو کو دا چلو کو هغه ته چې ما صنعت شيئا تسندي کړی صد فتنه صد توله ثم يجي واحد بيبلش فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امراته ما خو هغه سړی او خزه داغه پورې نه پرې خو دوی چې سو پورې مې داغه کور نه وران کړي چې کور مې وران کو زه بتا بسرالم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فیدنیه منه ويقول نعم انت دا سړی دغه شیطان د ابلیس ځان تر نږدې کی او په دې ملای وټه پوي خسړې ته ځکه چې یو رښتلی یو کور دی وران کو خزه خاون رښتوا دوی په امن او امان کیو دا سړی هم د غلط کارونو پاکو ځانم د غلط کارونو پاکو دا هر څه خراب کړو هغه کور دي تباہ برباد کړو نو تجربه ته اوچت سړی او ته زما مرګره نو شیطان دا نه غواړي چې زموږ په معاشره کې دي د ودونو دا مسله د دې چلیږي لکه څنګه چې الله او الله رسول ویلي هغه دا نه غواړي شیطان بیا به يهود او نصارا هندوان چې څومره زموږ د دین دشمنان دي هغه دا خبره چرته نه غواړي ځکه چې هغه خپل معاشري نه چې زموږ د معاشره او تباہ او برباد ده خو د دې خلکو د معاشره څنګه آباد ده نو کوشش دا شروع کو چې دې معاشرین هم هغه اسباب ختم کړي کم دلایل چې زموږ د معاشره آباد ده الله دې زموږ په معاشره باندې رحم وکړي او الله دې ټول مسلمانانو حفاظت کړي د واده په اړه کې مختصر غونډه کې هغه ایتونه به وي هغه حدیثونه به وي په کوم کې چې ترغیب راغلی د واده کول او د نکاح کول یا هغه ایتونه هغه حدیثونه چې باغی کې من راغلی د دینه چې انسان به واده نه پري او واده وکړي الله سبحانه وتعالى په قران کې امر کړی وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الله دې کې امر کړی چې کوم استاسو کې نیکان دي استاسو کشران او استاسو ماشومانانی یا استاسو غلامان او یا استاسو وینځي الله وی دوی له ودونه وکي وانكحوا دوی له ودونه وکي خکې سره وی چې نه منګم غریبانان او دالکم غریب دی او د جنیم غریب ده ان شاء الله دا مسله مخکې تفصیلی راشي عزت خلک دا وی منګ غریبانان او دالک بخپل خپونه دی ولاړ بخپل خپو دري هلکه دا سره هر څه خو په دې چې موږ ستو به خپل خپو باندې دا ودرې ده الله يكونوا فقراء کچره دوی غریبانان یغنیهم الله من فضل الله به مالدار کی تاسو له صرف نکاح وکي
تاسو له واده وکي او به مخ ته ګوري چې الله یې څنګه مالداري دغه امر کړی الله سبحانه وتعالى چې نکاحونه وکي خپل ماشومانانو له او خپل زامنو له خپل لکانو ورته الله سبحانه وتعالى دینه منع کړی چې وسړي فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن که وسړي راولږي یو زنانه طلاق کوي او دا زنانه کور ترله به کور کې کېناست خپل ورته به وي چې ګوره د سره د دې سړي په لار ورنشي او ورونه چې د بریتونه ویني ساسي ټوپکې راغستې دي موږ دې سړي سره وګورو او ته بیغمه دې کور کې کېنه موږ ته بناسته الله فلا تعضلوهن کله دې خزي را د کیږي واپس نکاح ته دا خزي ممنه کوي د نکاحونو ته خپل پښتو وړي خپل دښمنی وړي خپل غیرت وړي هوته دینه خبرې چې راخزه سره وړي او دې ډیر شي خزه خاوندې به منځ کې ورانه راغی خزه طلاق کړه بس بیل رونو چې دې پکې غټلاسي به پکې د پلار غټلاسي نه دا جنینه پکې څوک ته پوس کيم نه چې ته دې خاوند ته واپس کیږي وکړه اگر کا خاوند راشي ما پیو غواړي زمانہ خدای شي بیا باندې کیږي نه تاول طلاق کړي نو سید الله خدا وایي چې که تاسو طلاق کړه نبی اجازه شتي پاولنی او دیم طلاق نه بچي واپس راوي وي د الله اجازه شتي خو زموږ پښتو کې دی نشته الله دې ذکر فلا تعضلوهن د جنکی د خپل جنکی چې کمی د منه کوي مدني کاونو نه پدې کې په هغه خلکو باندې مراد ده چې جنۍ په کور کې ناشتي او لکان برازي رښتې برازي نو دې بوې د پلانې خپل نه لري او د پلانې مالدار نه لري او د پلانې تعلیمي نشتی او د پلانې دي او دنه د زنانه ته پوس نه کی چې راغی څه سوچ دي هغه په دې اړه کومه هغه راځي دا کنه نه ټول خبره د پلار بلاس کړه او د رونو بلاس کړه زم دا صحیح ده چې په شریعت کې ولی الامر له اعتبار شتي د زنانه چې کوم مشر دغه اعتبار شتي خو دومره اعتبار هم ګورې نشي چې ځان نه بالکل لکه د هر څه دي بلاس کول لکه دې چې نکاح کوي دومره دغه اختیارات ته بلاس کې نشته رشتہ رااله ته د جنینه ته کوشو کې د سې رشتہ اساسه خیر ما ته دې ښکاری چې راغلی غریب دی ته وای ته څه نه که هغه وسو چې غریب دی زما خوخته او غریب دی زو سره جون تیرو ته به مسله کوتي وای یو وجه مثال کې د خپل نه هغه وجه خیر خپل دی نه زما خوخته نه دا من کول دي د جنکو د نکاحونو نه او ان شاء الله به دې ټول مسلو باندې تفصیل مخکې خرایش د شعیب علیہ السلام قصه د موسی علیہ السلام سره تم یو ذکر کول په کار دې سره تعلق ساتي شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام تسوي انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين زدا غواړم چې دې دوه جنکو کې تعالی یو درکم دا غدولونه چې دوه کې تعالی یو درکم على ان تاجرني 8 حجج په دې شرط باندې چې ته ما سره تکاله دلته زما خدمت وکړي موږ له وکړ فین اتممت 10 فمن عندك دالس کله ته پوره کړو دا واستای خسړی توبي او اخلاق به نور زماره طرف نه تکاله نبی او ته په اخره کې موسی علی السلام دا وی قال ذلك بيني وبينك سید دا خبره زمو استاد منځ کې شو عقد شو ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي كما تکرر تیر کو کلس کرم تیر کو نه په ما باندې بس زیاته نه کوي نه بدا وای چې ولید ته تیر کو ولید لستی دي خبرې نه دا فائدہ وروزي چې موسی علی السلام څومره اوچت پیغمبر دی او باغ پیغمبرو کې چې باغ پیغمبرانو کې چې هغه ته اولو العزم پیغمبرانو کې به ټول پیغمبرانو کې اوچت پیغمبران 15 دي او باغ 15 کې یو څوک دی موسی علی السلام بلکې ځینې علما دا وایي چې ټول اوچت پیغمبر څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دا ټول غوړي په دویم نمبر باندې به څوک دی موسی علی السلام او دغه موسی علی السلام لس کاله پاتې شو په مدین کې سید د دې لپاره چې دیور د یو لور ورکی یعنی دومره هغه د نکاله زور ورکو ولې هغه د نکاله زور ورکو ځکه چې بدی کې یو فائدہ پرته ده او موږ ته هم امر شوی دی چې موږ د نیکانو خلکو په لار روان شو او نیک انسان دغه دی چې لس کاله هغه مزدوري وکړه صرف د دې لپاره چې دې څوکي د نکاح کې او د واده وکړي د دلیل به دی باندې چې په کور کې الکی جنې هغه نکاح کول پکار دی
بلکې الله سبحانه وتعالی ترغیب ورکړی دی په نکاح کې فانکحوا ما طاب لكم من النساء فانکحوا الله امر کړی وی واده وکړي او په نکاح کې هغه زنانه کوم چې تاسو خوښي دي او تاسو ته اسانه ده هغه سره نکاح کول نو هغه سره نکاحونه وکړي سوچونه موچونه به کوم کوي چې دا وسنګ کی ولې به کی صبر 15 کاله بعد 10 کاله بعد 10 کاله اخر بوډایش نه الله وی نکاحونه وکړي فانکحوا نکاحونه وکړي ما طاب لكم من النساء یو حدیث دی په حدیث کې درځي چې رسول صلی الله علیه وسلم یا معشر الشباب او دې حدیث ته وکړي اے د ځوانانو ټولګي من استطاع منكم الباء پتاسو کې چې څوک د واده طاقت لري فليتزوج هغه دی واده وکړي تاسو کې چې څوک د واده طاقت لري هغه دی واده وکړي او دې چې ګور رسول صلی الله علیه وسلم د واده طاقت نه مراد دا نه دی چې کوم رسمونه رواجونه سره موږ جوړ کړي په دې کې د واده طاقت مراد چې بدني طاقت او بیا مالی هغه مسائل کم چې قران او حدیث کې راغلي چې هغه د خزي حق ته دی ورکول غواړي چې د طاقت ته چایي هغه په کار دی چې واده وکړي او مخکې براشي ان شاء الله چې واده حکم څه دی سنت دی که واجب دی واده کول لازم دی کنه مستحب دی دا ان شاء الله مخکې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اولنې علاج خو ومن لم يستطع فعليه بالصوم او که څوک نشي کول نه غوړي سکی روجي دي نشي فانه له وجاء دي رجوع د لاسه بده بچي او دې حدیث کې ک انسان تشریح لور چې ډیر زیات مسائل پکې دي او ني مسله پکې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خطاب ځوانانو ته کړی نو د دې مطلب دا شو چې کوم چې زیات عمر والدي هغه به ودونه نه کوي نه هغه هم کوي دا مسله هغه تم ده خو ځوانانو ته په دې کړی چې غالبا د ځوانانو ودونه نه او عمرونه چې زیاتې دا غالبا ودونه یي خو ډیر کم به هغه کې دي چې عمرونه به ودونه به عفوا نه او تعجب یو واقع به ذکر کوم انسان دې څخه تعجب کې واچي دي چې ډیر واقعي دي هغه ان شاء الله منځ کې راځي موږ یو کس سره ملاو شو او هغه تقریبا د عمر د 50 کلونو به وره چې کله دوی ته پوښتنه کوي چې تا واده ما د بچی دي سوزي نه په خندا شو مال واده نه کړي خطاول واده نه کړي وې زه تر په لور باندې مېنو او به د تر غلوري بل چا ور کړی بس ما دا قسم خوري چې واده نه کو او د څومره قمقل انسان دی څومره قمقل دی نه بل غټ قمقل نشته تر لور باندې ته مېنو بل ته واده کړی څه ختم شو خوز داغي بچی شوی دی داغه وبین وسی شوی هغه خپل جون خپ آرام تیری او دې بس په دغه قصه کې کته جو بری سو دې د پوز کې واده د خندا شي ما واجه نه کړي نه ده تعجب خبره چې دومره غټ عمر کې انسان نه شي هغه واده نه کړي اوس دته دا خطاب ده چې دې واده وکي او بیا داغه له بګزه د تعجب خبره دا و چې کم وخت نه کېږي نه غلې وکیل تلم نه او د شلو کالو نه زیات شي چې دلته پروتو بس کلی ته نظم وي بس دغه جزړې مات شي نه دا ځان ته نقصان ورکول بل چې نقصان ورکول نه او د شریعت خلاف کار دی دویم په کې رسول سم دا ویلي چې د روجي ونیسي د دې روجو امر یو د بدی کړي دی چې دا روجه چې کله انسان د خوراک څخه کم کیږي نه دې سره د شهوت کمزوري کیږي او څومره چې ستا خوراک څخه ډیری دومره بستا شهوت ډیری وسره مالداري او نعمتونه پیډي د زنانو طرف ته رغبت ډیری ورځي کې د مسلې نه دته هغه خوراک ملوي کوم چې دی غواړي هغه څخه کوته ملوي کوم چې دی غواړي یو سره غریب دی او سره نشتی نه د زنانو طرف ته زړه کیږي خو دومره نه کیږي دومره شهوت د دني څومره چې راغی وځي دغه درې چې کمزوریت چې دې هغه ته نه ملوي د غم کړي نه غم د لاسه د شهوت کم دی او د شهوت تعلق چې هغه د دماغ او د زړه سره دی دا ډاکټري خبره نو یو سړی کله کله یا یو زنانه جنسي کمزوري کېدی شي چې کله باغ باندې یا باغی باندې مسائل دي یو سړی مثال کې قرضې بډيري یا مصیبت په غټ راشي سو خپلوانو کې څوک مړ شي او دته صدمه ورسي یا بل څه مسله پیرا شي الله دې د ټول مسلمانانو ورونو د مسلې ختميږي
دغه د لاسه د مسله د په دماغ او په زړه باندې اثر وکړي دغه سوچونه غو فکرونه کې پروت دي د دې سوچونو د فکرونو د لاسه د جنسي طاقت چې دغه شي کمزورې شي نو څومره چې د وسړي غمونه او دردونه نه دومره د جنسي طاقت خي او څومره چې غمونه او دردونه ډیری کا زنانه کا سره د جنسي طاقت دغه د لاسه کمزوري کیږي د ډاکټري خبره ذکر رسول صلی الله علیه وسلم د دې روجي ویلي دي ځوانانو ته چې تاسو روجي نیسئ نو په روجي کې به ته خوراک نه کې اسخاک باندې کې دغه د لاسه ستاغه زور چې کم دی د شهوت هغه غبلک شي او کنټرول شي او غو کم شي نور په حدیث کې نور فوائدوم دي خدای پوره یو بل حدیث ته ډیر عجیب حدیث دی د ځینې خلک د دینداري د لاسه واده نه کوي او دا دغه بزرګ کې پرتی به چې زو عبادتونه کوم او زو منځونه کوم او دا د صوفیانو دین دی صوفي خلک چې کوي او زموږ په ملک کې صوفي ډیر دي دا غړي کې چې جمعهتون کې او دا الله هو دغه بدی اذکار او د سرونه دي سړقې د ټول صوفیان د دوی دا عقیده ده چې دیندار سره هغه چې دی واده نه کوي او نیک سره هغه چې واده نه کوي ولې ځکه چې سره واده وکي نه دی به د خزو د بچو سره مشغول شي چې د خزو د بچو سره مشغول شو نه دی به دینداری نشي کولای دا دوی خبره موږ دا خبره مردوده دینداری رسول صلی الله علیه وسلم چې څنګه کړی د دې چې نه کړی دا نه به وکي او دا خپل سو بیان دي یو لسخه زیاده او بیلونو ته وګوره به زامنو ته وګوره نه دا کمزوري خبره ده چې وسلوي چې د خزو د بچو د لاسه د انسان دینداری خرابېږي نه د خزو د بچو د لاسه ګوره دینداری د انسان خه مضبوطي خو دینداری اله کمزوري چې دي سړي په سړي کې څه بیماری نو خلک به ظاهري حالات ته وګوري ناغه منسوب کی چاته د خزو ته د بچو ته منسوب کی نور دا خبره ټوله ده څه ده ټوله خبره ده زړه ده چې چا په ځل کې دینداری کنه د ځړنه تقواداري په دغه خزه او بچي اثر نه کوي نو ځینې خلک دا د دې له سواده نه کوي د بارے کې یو حدیث وایم عائشہ رضی الله حدیث ته چې قالت دخلت امراه عثمان بن مظعون على عائشه عثمان بن مظعون رضی الله عنه وجد انسان وجد صحابي دی دا خزه خوله بنت حکیم رضی الله عنها عائشہ رضی الله عنها چې یو زما کور دراله وهي باذة الهيئة کله وړاله لکه د لباس نه او د شکل نه ذکر دي په بد حال په ما بصیراله فسالتها ما شأنك ما دي تبوسو کې څه چل فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار زما خاون ټول شپه تهجد کوي او د ورځې روزه نیسي دغه روټین نور هغه یو کارونه نه کوي ټول شپه شي هغه په تهجد ودري او چې سحری به دغه روزه نه زمانه غلري د بچو نه غلري زموږ سره دغه اس رابطه نشته بل دقیق کار کوي او زه دغه لپاره غوښنه چې رسول صلی الله علیه وسلم تبوسو فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له عائشه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم کوته عائشه د ټول قصو کړه چې دي زنان راغلي او عثمان رضی الله عنه ماته دا قصو کړه فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول صلی الله علیه وسلم چې کله عثمان بن مظعون له بلاره کې مخې له ورغه نو ته یا عثمان ان الرهبانيه لم تكتب علينا زموږ په دین کې ګوره د رهبانيت نشتی رهبانيت دغه د صوفیانو د دې ګوټ کې چې بناسي او ادم نه کې او د بچو سره تعلق نه ساتي دنیا سره بالکل تعلق نه ساتي او صرف ذکر او اذکار کې او منځونه کې عبادتونه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا زموږ په دین کې نشتی امالک فی اسوه ویته ماته ګوري نه تزما په طریقه نه روان سه فوالله اني اخشاكم لله واحفظكم لحدوده لنا واحفظكم لحدوده لانا پتا شټول کې د الله نه زیات څوک یری وي زیری او تاسو ټول کې د الله د پولو خیال څوک ساتي هغه وي زه ساتم نه چې وي زه د پولو خیال ډیر ساتم او د الله د شریعت خیال ډیر ساتم او زه د الله ډیر ریګم او ما ودونه کړی او یو لس خزیمه کړی نه څنګه ته چې ټول شپه قیام کې او د ورځې روزي نشه طریقه او زمان نه د مطلب دا چې عثمان رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دا ستاسو طریقه چې کومه ده د زما طریقه ګورې نه ده او څوک چې زما په طریقه نه هغه په دنیا او آخرت کې تباہ کی الا بیا عثمان بن مظعون رضی الله عنه هغه خبره نه واپس
بلکې یو ذکر عثمان بن مظعون رضی الله عنه خبرم کړو لو اذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لاختصينا که رسول صلی الله علیه وسلم مال اجازه تر کړه ما ځان خسي کو ما د شهوت بالکل ختمو دا خپل یو سوچو پاله به دور مین خلکو هغه چې بس دا دی بچو خو مونږ تباکو او دی زنانو د ټول ژوند به یو موږ د زنانو د بچو لپاره لګي نو دې خې علاج دی چې انسان د ځان نه بالکل شهوت ختم کړي نبی رسول صلی الله علیه وسلم اجازه ورنکو او دا ګوره ډېر اوچته مرتبه ده چې انسان دې سوچ ته ورسي دغه هیڅ شک نشته چې دا ډېر اوچته مرتبه ده چې انسان دې مرتبه ته ورسي چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم په لاړ او غته یا رسول الله زدا کار کوم ځکه چې دا شهوت ته نه بالکل ختموم چې الله ته فارغ شم نو رسول صلی الله علیه وسلم منع کو دا خبره مې دې پوری کولی چې زموږ په دین کې دا قسمه قصې به نشته د واده کولو دا فائدہ ده چې کلم یو سړی د خپل خزي سره کورواله کې په دی ول الله اجر ورکړي او دا ډېر کسان اول پیر دا خبره ووري یو حدیث ته امام مسلم رحم الله راوړی ابو ذر غفاری دا حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم وفي بضع احدکم صدقه رسول صلی الله علیه وسلم تاسو کې چې یو سړی راځي او د خپل خزي سره کورواله کوي دم صدقه ده دی ول الله اجر ورکړي قالوا یا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون لنا له فيها اجر يا رسول الله ډیر عجیب خبره نه ده یو سړی خپل شهوت ورکی بدی ول الله اجر ورکړي دا خدای شهوت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارايتم لو وضعها في حرام کدا سړی د خپل ذکر په حرام فرج کې کیږي د زنانه سره خپل شهوت پوره کوي چې غزنانه په حرامي اكان عليه فيها وزر په دې سړي باندې به ګناي کنه وي هغه ته او یا رسول الله ګناه خو بي وي چې په دغه ګوره په حرامو کې چې وي استعمال کینه ګناه ده وي چې په حلالو کې استعمال کینه باغې باندې څه ده اجر ده څومره چې انسان د خپل خیر سره وخت تیری او د غیر سره د کورواله چې کوي په دې ورم الله سبحانه وتعالى اجر ورکړي بل فائدہ به کې ده د واده چې ست ذکر به پاتې شي د چا چې واده نه داغه بچی نه او د چا چې بچی نه داغه ذکر شي ختم شي څوک دې سره یادینه الا دا چې هغه سړی او چې سړی دي چې عالمي یا په دین کې بل سره رتبه داغه یا چې د ملک مشر پاتې شي کې دي چې د مرګ نه بعد د تذکرې کې کده بچیم او دې شتي دغه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله دغه بچی نشتی امام نووي رحم الله د دوی اولاد نشتی اولادونه بغیر دغه تذکرې چې دغه سره هغه پاتې ده همیشه لپاره دغه یو خاصیت پکې دا چې دیندار او علم کړه خو نور عام خبره چې مونږ وکړو چې څوک وادهونه کې دغه بچی نه چې بچی نه دغه تذکره او ذکر د دنیا نه ختم شي دا واده فائدہ ده چې کله دی واده وکړو ستاسو بچی شو چې بچی دی شنو خلک به دی یادې دیمه یا بل فائدہ دې سره تعلق ساتي هغه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث کله چې انسان مړ شي نه د عمل شي ختم شي سوی د درې کارونه من صدقه جاریه کله چې صدقه جاریه کړي دغه ثواب تر قیامت پورې رسي جمعه دي جوړ کړي لارې جوړ کړي او بو تراجي لګولي یا بل څه دي کاری کړي چې هغه همیشه لپاره قران یو خو دی کتابونه چاله ور کړي دا صدقه جاریه او علم ينتفع به او یا دې علم کړي چې هغه په خلکو کې خور کړي نو څو پوری چې د په علم باندې خلک عمل کوي د طریقو ورکی ثواب رسي او دریم او ولد صالح يدعو له یا نیک اولاد چې خپل پلار ته دعا کوي دا نیک اولاد دغه پوری نشرت لږ څو پوری ته واده نه کړي دغه لپاره بیا واده لازم شي چې څومره د انسان بچی دی دغه خوشحالي خبره او به چې دوی اسلامي او دینی تربیت ورکړي بل یو عجیب روایت بتو بخاری کې راغلی سعید ابن جبیر رحم الله وی قال لي ابن عباس رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رسول الله مترز وی چې وی دمه دا خبره کړي و چې هل تزوجت ته واده کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقو چې کله به ځوانانو سره ملاو شو نو تاسو مې تی کوي واده دې کړی کنه او به دغه نه بدري نیکانو خلکو وسوم د علماو د نیکانو خلکو ذکر تاسو نه کوي ته واده کړی کنه دغه چې واده کې فائدې ډېرې دي او ان شاء الله مخې ته تفصیل ورشي وي ما ودی چې لا ما واده نه کړی وي ما ته وی چې فتزوج نوادوك فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء
په دې امت کې چې کوم غوره انسان دی هغه څوک دی چې ښځې سي ښځې ډېرې او هغه دا خبره د هغه ځینې کړې چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې ډېرې او په امت کې غوره هغه دی او د هغه 11 بیبیانې که دا واده نه کول یو ښکلې خبره وی نظم چې رسول صلی الله علیه وسلم ټول ناول وی په دې کې بیا صحابه غالبا صحابو ته ګوره 4 بیبیانې 3 بیبیانې 2 بیبیانې خو غالبا په 4 کې راوړي او بیا د اوسې پورې د نیکانو خلکو ته ګوره د اوسې پورې د نیکانو خلکو ته ګوره د دوی زنانه ډېرې او ان شاء الله دا مسله مال مخې ته راتله خو دې ذکر ده راله ځکه ته وایم اکثر کله چې الک واده کوي نه د هغه وخت پورې د ګیرې نه پرېږي څو پورې واده نه کوي چې ته دې تاسو کې ګیره پرېده ګیره ونه پرېنده بس و بخاندي اوسل بنګ بنګ بو کې سر بتاو راته کې ته به سپو نه شي چل حقیقت دای چې دوی ما واده نه کړي لکه زه ګیره پرېدم کې دي شي چې زه د خزي خوښ نشم او خزه لازم دي چې له ګوري چې هغه ګیره نه د دې سړي ډېر کمزور سوچ او د سړي ډېر کمزور دی چې سړي د خزي لپاره الله خبره نه مني د پیغمبر نه مني زه خو دې سړي ته لکه ډېر سخت کمزور انسان وته د خزي لپاره نه دغه کسان ته زه دا وایم چې ته نظر وچورلو ستا په خوښه کې چې کم نیکان خلک دي او د کوم چې ګيري دي دا وي په غالبا 4 خزي یا 3 خزي یا 2 خزي خو غالبا چې 4 ودونه 3 دوی او ته سوچو که اوس به سوچو کې خپل دماغ لګو چورلو خوښه کې ورته معلوم شي نه دغه انسان به دینداري د بګيري د بهر څه دا ګيري باوجود دغه سو خزي 4 خزي دا غلط سوچ دي چې زمونږ ګیره نشته ګیره مې دې لپاره لري کړې دي چې واده وکم نه اځ ګیره لري کړې دا یو خزي کوم چې ګیره دغه 4 خزي هغه درې خو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګور دا عظیمه غټه ګیره و سینې وړه کو هغه یو لس بیانې پیراشه ابوبکر صدیق عمر بن خطاب دي ټول جره 4 ته غالبا 4 ته رسیدلي صحابه دا خبر مې دی پوری کوله کده واده نه کول خکار و دوی بنه کړه بلکې عجیب روایت به ته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی لو لم يبق من الدهر الا ليله ک په دې زمانه کې صرف یو شپه پاتې شي یو او دغه یو شپه ما باندې راشي یعنی ما ته ویل شي چې صرف په دې دنیا کې یو شپه پاتې شي او طبعا دا یو شپه رااله نسوي ویلا احببت ان يكون لي في تلك الليل امراه نو زما به دا خوخه چې دغه شپه مزه د خزي سره تیر کړم یو شپه په پاتې ګوره په ټولو زمانه کې یو شپه وی کدا یو شپه په ما باندې رااله درځه بغیر خزینه تیر ځکه چې په دې واده کې دومره فواید دي هغه دینی فواید دي او د آخرت فواید دي او ان شاء الله دغه تفصیل مخې ته روان دي غټه فائدہ په واده کې دا ده چې انسان د زنا نه بچ پاتې شي او دې لپاره شریعت خو امر کړی وسلوي ولا تقربوا الزنا زنا ته څه منځ دي کېږي نه چې زنا ته نه نږدې کېږي چې زنا ته نه نږدې کېږي نو لازم دي چې بل حل دغه ملاوي شي موږ دا حل موږ ته الله او الله پیغمبر خو له چې واده وکړي یو زنانه به سره پر حلال شي د دې سره چې به ستاسو سره سکیږي هغه سره کوه خو په پردي زنانه یا په پردي فرج کې الته چیرته دانش استعمالول او دا حرام کار نو کوم انسان چې واده کړي د دې غلطو کارونو نه سي بچي کله چې یو کس ویني چې زناګانی کوي یا د لکانو په ګرځي ولیا بالله الله دې مرز نه هر مسلمان ساتي نته د حقیقت ولټوا او لکه تاسو کې د واده نه یا بدی شي یا به وادي خو د خزینه وسی لري وي لکه څنګه غالبا د خلک د مسافر پراته دي مسافر کې چې زیات خلک غلط کوي شدید راځي چې خزه وسرخوا کې نه کپاله کانو به شي ګرځي کبه جنکو به شي ګرځي خو وجه به دی چې دې سړي سره خزه په خوا کې نه بلکې حدیث کې دي راځي په روایت کې چې کله تاسو کې څوک په لار دي سوي نه چې تاسو شهوت تي شي نو ډایرک خپل کور ته خپل خزي به واپس راځي دا حدیث کې راغلی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو په لار باندې مساکه په لار رواني او زنانه دی ویلي او زنانه دي چې تاسو د شهوت کولاو شو چې څنګه ته پته ورګي چې زما شهوت زیاتیږي په ډایرک خپل کور ته واپس راځي خپل خزي لا ځکه چې دا شهوت ته په دغه زی پری دی خپل کور ته واپس رانی شي د دې یو بل نقصان جوړي
کمزوري نقصان به دا جوړ شي چې ته یو پردي زنانه ته ګوري دا به کمزوري نقصان نه دي نقصاناتونه مخکې رسول الله صلی الله کور ته راورسو چې ستاسو شهوت زی ته ورسي خځه دې شړې کور ته راورسي چې خځه نه دغه شهوت کمی یا ختمې دي نشي ختمې دا هغه قشم پاتې شو چې شهوت یې قشم پاتې شو نه د یو نقصان به ته راشي او هغه د متقی او پرهیزګار انساني چې هغه ته د لاسه نقصان نه راشي نه د واده یا د نکاح ځینی فواید دي غټه فائدہ به بل دام د چې د پیغمبرانو طریقه ده الله سبحانه وتعالى په قران کې ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه منګه یقینا خپل پیغمبر ته ویستانه مخکې موږ نور پیغمبرانو لګړي دي دا غوي خزيمو او دا غوي بچي یو حدیث کې رسول الله وی النکاح سنتي وعده کول زما طریقه ده زما سنت دي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني سوق چې زما په سنت عمل نکي نه دی زما په امت کې نه نو وعده کول د پیغمبرانو سنت دي بل دا چې وعده کول د انساني فطرت دی انساني فطرت دا واقع به تاسو ټول ته یادې چې درې کسان د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته راغلي او د رسول صلی الله علیه وسلم د عبادت په اړه کې تاسو کو چې کله دوی ته عائشه نه جواب ورکونو کأنهم تقالوها یو بل ته دوی دا خدای الله پیغمبر دی زکه دې د لګي عبادتونه کوي موږ به ډیر کوو نو دی یو دا وې چې زه به د همیشه د پاره د شپې مونږ کوم و د کېګم بنه د شپې او دی بل دا وې چې زه به هر ورځ روزه نیسم چې ته بوز کوم نه او دی بل دا وې زه به واده نه کوم لکه چې واده انسانو کې د عبادت نشي کولای وکړي چې رسول صلی الله علیه وسلم کور تراغه او د زنانو بیبيانو له خبر ورکو چې دې کسان راغلي او د خلیصې کولې نو رسول صلی الله علیه وسلم اوته او خطبه وکړه تقریر وکړه پای کې دا چې انتم الذين قلتم كذا وكذا تاسو کې سو خلکو دا خبرې کړې د ماته ورسېږي اما والله ليس تيوي بالله دې قسمي اني لاخشاكم لله واتقاكم له پتہ ټول کې ګورې د الله نه زیات زیریږي او پتہ ټول کې تقوا دار انسان غزه لكني اصوم وافطر زګور روزه کوم او بوز کوم همیشه روزه نه نیسم واصلي وارقد د شپې منځم کوم او د کېګم همیشه منځ نه کوم واتزوج النساء او د زنانو سره وادم کوم فمن رغب عن سنتي نسب چې زما د لارې نه وړېدو فليس مني دا سره زما په امت کې نه دی نه دا خبر واضح شو چې نکاح چیرې د پیغمبرانو سنت د پرې خودنی دی په کار نکاح یو مضبوط مؤکد سنت چې کول په کار دي صرف په هغه حال کې واجب کیږي چې کله انسان په یو ګناه کې واقع کیږي نبی په دې باندې واجب دي لکه دوه انسانان دي او د دوه ودونه نشته نو دا اولنې چې دی دغه واده نشته خو دې په ګناه کې نه واقع کیږي او په څه طریقه باندې کنټرول نه دته موږ نصيحت کوو چې واده وک او مضبوط سنت دي او پرې دې موږ ډېر خیر نه محروم شي او دا دویم چې کم دی دته موږ وایو چې په تا باندې واجب دي چې تبا نکاح کې ولې ته موږ واجب وو دې په ګناه کې واقع کی غوړنې ګناه کې نه واقع کی دا دویم چې کم دی د خپل شهوت نشه راټینګول او چې څو خپل شهوت نشه راټینګول هغه باندې لازم دي چې هغه وسکي هغه به واده کوي یو مسله دوه بوالو دغه سره خپل بیان ختم کړو کې ټیم موږ سره تقریبا پاوسات پاتې معروفه خبره چې روادنه مخکې انسان زی او زنانه غواړي یا جنې ځان لغواړي یا جنې ګوري او زموږ په معاشره کې هغه ته خوړه وي یو ته منګنی وي په اردو کې ما خوړه وکړه ما منګنی وکړه علماء وی چې د دې په عربي کې خطبه وي جنې وخته خطبه مطلب دا شو چې طلب المرأه للزواج بالوسيله یو زنانه غوښته د واده لپاره په یو طریقه باندې دي ته خوړه وي او دي ته جنې غوښته وي که یو سره نکاح کی واده کی بغیر د خوړې نه دا واده به صحیح چې جنې ونه غوړي او نکاح کی د دې دا واده به صحیح کې صحیح بني
چا ته پته نشي د مسلې صرف دغه یو کس خبره کوي یعنی د ټول جمعه کې چې دا پته نشي چې سړی جنې ونه غواړي واده وکړي واده صحیح ده که غلط دی واده صحیح دی دغه صحیح خبره چې واده صحیح دی ځکه چې دا خوړه کول او جنې غوښتل داسې شرط نه دی په نکاح کې خو دا یو طریقه ده او جایزه طریقه ده په شریعت کې او دلیل بداري چې رسول صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها مخکې غوښتلې و ورسته سره نکاح وکړو ابو بکر صدیق نه وغوښته او به سره نکاح کړل شان حفصه رضی الله عنها د عمر بن خطاب لور دا غوښتلې به سره نکاح وکړو نه جنې غوښته دا یو جایز طریقه ده خو څوک ونه غواړي او ډایرکټ لاړ شي او واده کوي نکاح تړي نو دغه نکاح صحیح ده دویمه مسله د نکاح سره د جنې غوښتو سره دا مسله ده چې جنې به د چا نه غوښتې کیږي نو اصل باغې کې دا دی چې جنې به د هغې د ولی الامر نه غوښتې کیږي کوم چې مشر دی او حدیث کې دا راځي چې ورور حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها دغه د پلار نه د ابوبکر صدیق نه غوښتلې وه د ابوبکر صدیق ته دا ووایي انما انا اخوک مون خورونه نو ته د خپل وروری سره واده نشي کولای عائشه نو رسول صلی الله علیه وسلم اخي فی دین الله و کتابه ته زما ورور خو په دین کې زما ورور زما د ویني رشته او تاسو سره نشته اخو د هغه لور پرور باندې حرام دي چې هغه د ویني رشته دی او ته زما ورور الله په دین کې الله په کتاب وهي لي حلال او د زما د پر حلال نبی ولغه موافق شو او خپل لور ورکړ دا اصل شو په دې مسله کې چې څوک کوم جنې غواړي د چا نه به غواړي دغه مشر نه به غواړي خا یو جنې ډایرکټ څوک یو جنې غوښتې شي او کنه یا د جنې په خپل یو سړی ته مخامخ کېدی شي او کنه دغه مسله دي شي ده سلمة رضی الله عنها حدیث ده وکړه چې ابو سلمة رضی الله عنه وفات شو ارسل الی النبي صلی الله علیه وسلم حاطب رسول صلی الله علیه وسلم حاطب رضی الله عنه راولېګو یخطبنی له چې ما وغواړي د رسول صلی الله علیه وسلم د پاره نبی هغه رسول صلی الله علیه وسلم زما لونه دی او زه ډېر یو غیرت په ما کې او ستا نورین بیبیانی دي خو زمونږ د دې حدیث نه غرض او مقصد دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم ډایرکټ په دې خزه په کس ولېګو د ځان د پاره غوښتنه دم جایز دي خدای مسله ساتي ګوره دی واغې کې فرق دی په نکاح کې او په غوښتو کې نکاح ګوره د زنانه نکاح بغیر د مشر نه نکی بغیر د ول الامر نکی او مسله مخ کې راځي خو غوښتې شي انسان غوښته جدا خبره او نکاح کول څه ده دا جدا خبره ها زنانه هم هر زنانه سره ګوره څوک دغه نشي کولای هر زنانه څوک نشي غوښته چې کله په زنانه کې دوه شرط یي نبی غوښته شي چې دوه شرط وکي به غوښته شي اولنی شرط دا دی چې بدی کې به شرعي موانع نه وي دې خبره به بګنی چې شریعت پتا باندې منع کړی نه مثال ته چا د مثال یاد دی څوک مشرک وي اوس دا سید زنانه ده چې غوښته شي خدای زنانه کې یو معنی د نپروت چې دغه د لاس شریعت د پتا حرام کړی او هغه د زنانه مشرکه عقیده په الله باندې صحیح نه بل څه مثال بشي او لکه خور دوس سړی خپل خور غواړي دغه نه معنی پروت یا رويره غواړي یا خورزه غواړي دغه نه معنی پروت چې هغه شریعت په دمانه حرام کړی یا د به زنانه په سیورغه چې هغه د تی خور یا هغه د تی لور ده د دې سره نکاح نکیدا ولنه شرط چې دا معنی به پکې دنه نه دویم شرط پکې دا دی چې دنه مخکې وسوک نه ترې غوښتوله او حدیث کې من راغلی د رسول صلی الله علیه وسلم وی لا يخطب احدكم على خطبه اخيه چې کله تاسو په پته ولګي چې تاسو یو ورور تل دی او د جنې غوښتلی ده د ځان لپاره او دوله لا جواب نه دی ورکړی غالبا دي چې کله څوک لاړ شي جنې غوړي نه غو ته پټه کنه وي چې به جنې ستا شو لازم ته صحیح د مونږ ګورو مشوره وکړو ته د پته ولګي چې دې زنانه به یو کس ورغله نه تا باندې حرام دي
چې ته دې زنانه پسې ورشي غوښتونه دا به نه غواړي. ها چې کله حالت واضح شو او پته ولګېده چې دا زنانه هغه جواب ورکړی دی چې موږ دغه هلک له نه ورکوو بیا غوښتی شي. اخرنۍ مسله زموږ په دیني درس کې چې څنګه جنۍ وغواړي او څنګه هلک، خو د هلک مسله به انشاءالله په روان درس کې چې څنګه هلک له خپله لور خور ورکوي او دې کې به دا مسله اختصار سره ووایو چې څنګه جنۍ وغواړي ځان له یا خپل زوی له یا خپل ورور له یا خپل کشر له. اولنۍ مسله به کې دا ساتي چې داسې زنانه به ځان له ګوري چې هغې کې مینه محبت ډېر پروت وي. رسول صلی الله علیه وسلم تزوج الودوده الولوده، داسې زنانه داسې ښځې سره واده کوي چې هغه مینه ناکه زنانه وي. یو سړی چې دې څنګه پته لګي موږ ته؟ زه خو ځم جنۍ غواړم، نه د دې پته لګي چې کله زنانه د زنانو سره میلاو شي او د مخکې نه ورسره هغو تګ راتګي، هغې ته پته وي چې دې زنانه حالات څنګه دي، دې جنۍ څنګه اخلاق دي، جنۍ به دې کور کې د خلکو سره په مینه محبت ده نه ده، د دغې نه پته لګي که نه اول به دا کوشش کوي همیشه دپاره که ته ځان له واده کې او که بل چالی کې داسې جنۍ به ګورئ چې هغه مینه ناکوي او د دې خاوند سره مینه کوي. ځکه چې دی چې دا واده کوي دا کوي د دې دپاره چې د ده په ژوند کې سکون راشي. نه چې کله دی به ځان پسې یو بګو راولي او یا یو سړی راولي کور ته چې بیا روزانه جنګ جګړي او چې څنګه دی ګزار کوي هغه به دوه ګزاره کوي او چې دی ورته خبره کوي هغه ورته دوه کنځلې کوي او دا جاخي په کور کې جوړي د دې غریب هغه ژوند او مخکینی ژوند پسې باید ډېر ارمان وي چې ارمان دا واده ما د سره کړی دی. نه اول صفت په زنانه کې دا پکار چې د زنانه مینه ناکه وي، د خاوند سره مینه کوي، بیا به سبا له بچي کېږي د بچو سره به مینه کوي، د خپل خر سره مینه کوي، د خواښې سره مینه کوي، نور خپل خپلوان چې کوم دي د هغو سره مینه کوي. دویم رسول صلی الله علیه وسلم حق حدیث کوي چې د دې زنانه سره واده کوي چې بچي ډېر پیدا کړي. الولوده وزوده داسې زنانه سره چې د هغې ماشومانان ډېر پیدا کړي، ځکه چې کور د هغې پورې نه ابادېږي چې څو پورې به هغې کې ماشومانان نه وي. او ښځه خاوند چې کله واده وکړي که د دوی د واده 10 کاله وشي او که 20 وشي او که 30 او که 40 وشي چې د دوی بچي نه وي نو دوی دواړه نیمګړي بلکل دوی بلکل نیمګړي نه ډېر بچي د الله سبحانه وتعالی نعمت دی. انسان له پکار دی داسې زنانه سره واده وکړي چې هغه بچي ډېر راوړي. په دې کې یو سړی ماته دا وایي چې موږ ته به څنګه پته لګي چې دا ښځه بچي به ډېر راوړي هغه څه مخکې نه واده شوي خو نه ده او ځوانه جنۍ ده. جواب د هغې دا دی چې دا په دې معلومیږي چې انسان د دغې زنانه چې کوم خپلې دي هغو ته وګوري. لکه مور اوس یو زنانه بچي ډېر راوړي نو غالبا داسې چې د دې لور هم بچي ډېر راوړي، یا خور ته به وګوري خویندې چې د دې کومې واده شوي هغو بچي ډېر راوړي که لږ راوړي د هغو بچي کېږي که نه کېږي نو غالبا داسې چې دې زنانه کې هم دغه صفت دننه پروت وي. نو ځان له داسې زنانه ګوري یا خپلو بچو له خپلو کشرانو له چې د هغې بچي ډېر کېږي. دا دویمه خبره شوه. درېیمه دا چې ځوانه وي. نو سړی به دې کې دا وایي چې ولې د کونډې سره یا د ډېر عمر والا سره واده نه دی کول پکار. نه واده کولی شي هېڅ خبره نه، خو چې ځوانه وي دا ډېره غوره وي ځکه چې دې سره به ته یو د اول نه یو نوی ژوند شروع کړي. او دا هر سړي ته معلومه ده چې په ځوانه کې او چې عمر یې زیات یا طلاقه شوي یا کونډې په دې کې ډېر فرق دی، د ځمکې او د اسمان فرق. او دلیل به دا دی صحیحینو کې یو حدیث د بخاري مسلم کې جابر رضی الله عنه هغه واده وکړو چې کله پلار وفات شو عبدالله رضی الله عنه شهید شو په احد کې او د هغه خویندې ډېرې زیاتې وي. نو کله چې پلار یې د احد ته تو د جنګ له غزاله نو د خپل زوی ته دا وایي چې زویه زما ګورې لوڼه ډېرې دي او ته مې یو زوی نو که زه به د جنګ کې اخوا دې خوښ شوم نو د خپلو لوڼو به د خپلو خویندو به خیال ساتي. هغه یې صحیح ده. په هغه جنګ کې دغه پلار شهید شو. بیا که انسان دی چې الله ورسره خبرې کړې وي د پلار حق سره نو بیا دې چې کله واپس راغی د واده وکړو چې د خویندې ساتلي نو دې زنانه په کار و چې د دې خویندو خیال ساتي نو د واده وکړو. په رسول صلی الله علیه وسلم رسول الله ورته تزوجت واده دې وکړو. قلت نعم موت جاوي رسول الله ما واده وکړو. قال بکرا ام ثیبا ځوانه جنۍ ده که نه؟
کونډه ده. قلت بل ثي وموت يا رسول الله کونډه ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فهل لا تزوجت بكرا زوانه جنې دي کړه نو خبره ولي تلاعبها وتلاعبك تبو سره لوبي کوي هغه به سره لوبي کوي مطلب ایتم زوانه لکه هغه زوانه جنې نه زوانه لکه د زوانه جنې سره لګي او زوانه جنې د زوانه لکه سره لګي. خو ګوره د دې مطلب دا نه دی چې ګوره چې عمر زیات راغی سره واده کول یا حرام دي یا نه بلکې دې حدیث دی وایي کې ترغیب راغلی چې ودی کې ثواب دی چې انسان د کونډې زنانه سره واده وکړي. په یو حدیث کې راځي چې علیکم بالابکار رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو دې کار کوئ چې د ځواني جنکې ځان لګوري علیکم بالابکار د چې واده شوي نه ولي فانهن اعذب افواها د دوی خلی چې دا خوږي د دوی رحم چې کم دنه بچی کم ځکه کیږي هغه د چې نوې بچی ډیر راوړې شي. اوس یو سړی د یو خې سره واده کې دغه څلور پنځه بچی د مخ کې نه او مشره خزي او د دې خپل دا سوچته چې الله مال یو واته بچی راکړي نجدي دغه زنانه سره واده کې هغه د واته بچی راوړې شي نشي راوړې ور څلور پنځه دغه د مخ کې نه خځې ځواني جنې سره واده کې ناغه ډیر بچی راوړې شي. بل بګی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د ځواني جنې کې چې کمی دوه په لګ باندې راځي کی ځوانه جنې ناغه په لګ باندې هم راځي کی او چې عمر ډیری مشرې ناغه د قصې ډیری یادي چې قصې د ډیری یادي ناغه د خاون په لګ باندې نه راځي کیږي. دا په حدیث کې راغلی او د حدیث امام طبرانی رحمه الله راوړی او نورم په دې کې فواید دي چې علماء ذکر کړي هغه ان شاء الله چې بیا ذکر کوی کې تفصیل به ډیر راځي. څلورمه خبره ده ځین علماء دا خبره کوي وي کوشش دا وکړي چې انسان خزه ګوري ځان له پوچت نسب کې معروفي او مضبوطه کورنۍ دغه وجه ده چې د دې زنانه چې څنګه خوې او څنګه اخلاقی د دې بچوي اگر که د پلار خوې او اخلاقی خې ځکه چې د پلار په کور کې دنه دومره نه څومره چې د مور ځکه وي مور چې د سکول یا مدرسې د بچی لپاره نه د بچي هر څه چیز دکی د مور نه ځکه ته چې کله ماشوم ویني او د اخلاق او چيتي یو انسان ویني او دا اخلاق او چيتي خو یې درې پوښي چې دې سړي د مور اخلاق چې هغه درنه او مور د درون کورنۍ د درنې کورنۍ نه ځکه د خپل ځان لپاره ګوري او د خپل بچو لپاره په دې چې کور کې زنانه ګوري چې کور معروفي نسب معلومي او چيتي درنه کورنۍ ځکه چې د دې اثر به په دې بچو باندې کې نزين علماء به کې دام ذکر کې جدي زنانه کتهوړ پنځم په کې درې چې خولي زنانه کتهوړ ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وي د زنانه سره چې نکاح کیږي د سلور خبرو لپاره لمالها د مال لپاره ولي حسبها د حسب او نسب لپاره ولي جمالها او د خپلوالي لپاره ولي دین او د دینداري لپاره فاظفر بذات الدين رسول صلی الله علیه وسلم خیال د دین کوي چې کله زنانه واده کوي نو خیال به زیات تاسو کوي د دین کوي خو دین ګور رسول صلی الله علیه وسلم نه د کړي چې تاسو به د خپلوالي خیال مکوي خولي زنانه کته د خيارتوب دی ځکه ته سره مخ کې جون تیرې او په دې کې دا مسله ده زموږ د خلکو دا غلطي ده چې د خپل زویله به جنې غواړي یا خپل رور له جنې غواړي او هغه د جنې نه خبر نه وي جنې څوک ده څوک نه ده نه تصویر لیدلې نه د جنې لیدلې ناغه چې کله واده وکي او د واده په اول شپه باندې کمرې ته ورشي د خزې مخ نه ټوکې لرګي به زی تندې له پړخ راوځي زه او تباش تاسو شی مواده کړئ نه دا ګورې څه به د بیم نه د مور پلان چې کله ستا مور پلان ته ویږي بچیا دیسی جنې متره کتل جدا جنې لیدل غواړم او مخ کې راشي ان شاء الله پروان درس کې یا دغه نه بعد چې کوم درس ته چې د غختو په ټیم کې جنې په غختو په ټیم کې الګ جنې تکتی شي او کنه او که جنې الګ تکتی شي او کنه دا ان شاء الله بیانو نه ته خپل لرته وي خپل مور ته وي رور ته وي چې زه د جنې لیدل غواړم که په تصویر کې او که مخامخ ځکه جون به سره ته تیرې او جون به سره ستا بچی تیرې نو چې سړی لاړ شي ګرم ګرمي د خپل بچی لپاره جنې وغواړي او نه نوې زماغه زوی ډېر ښه انسان دی صحیح دی ستا زوی ښه انسان دی ستا د خبر انکار نه کوي خو د جون به ورسره ته تېرې ته خو به یو څو کاله بعد مړ شي او بیا ژوند د هغه بچي دی نه د هغه غریب کور به تباه و برباد شي نه د هغه هلک بیا هغه جنې خوښوي او نه د جنې بیا هغه
الګ خوخ نو کوشش دا کول پکاري چې انسان ځان له دسی جنیو ګوري چې کله وته ګوري نو خوشالي رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي او حدیث ان شاء الله مخ کې راشي په دغه کې ډېر زیات فواید دي وی اوچته زنانه هغه ده اوچته زنانه چې کله وته خاون وګوري نو خوشاله شي سترګې یخ شي کور ته ورننه وځي چې پور کې توګي چې څنګه ورننه چې خزانه ضروري کې بس د غریب هغه دردونه او تکلیف او غمونه او غرس شي ختم شي نور صفات په دغه حدیث کې هغه د ټول اوس نه ذکر کوم بیا به ان شاء الله د ذکر کوم او صرف د یو بګیات ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې اوچته زنانه هغه د اوچت نعمت الله تر طرف نه چې چاله دې زنانه ورکی چې کله د کور ته ورننه وځي هغه ته وګورنه سترګې یخ شي اچو چې سړی په دې زنانه وړېدلې چې د کور چای بي ته کې وردن شي او چې څنګه دې زنانه ته وګوري غمونه خزيات شي او به سوچ کې چې په ډیره کې پروت وي او سوچ کې چې د مرګرو سره مش پکړه او چې کور ته نه ورانه ځکه چې دې چې زنانه تور مخامخ کی یو خدای شکل وړاندې خولي نه شکل وړاندې نه دا شکل سره به څه گزارو خو چې دې کور ته وردن نشي ماشوم له دروړه مور له دروړه خپلر له دروړه مال دروړه او صغر واره چې دې ستاسو زوی والده او ستاسو خورزي چې دې ستاسو زوی راخکو دې او ستاسو ماشوم والده دې غریب وی چې دینه خدای چې ما دا واده سره کړی دی او دا پسند بلا زوړېدلې نه کولی ده او نه پکې څه طریقه شته چې خاون کور ته ستړی راځي هغه ته بسې نو ځل خکولی جنې کته دا یو خبره بل دسی جنې کته چې هغه د خاون خبرې پټي ساتي او دم پاږي کې دن راځي چې بدرنه کورنۍ کې دی واده وکړه نه خزه به دې ترنه هغه بس پټي خبرې چاته نه ښکارا کوي ستا پټي خبرې به د ځان سره ساتي او باغې به ان شاء الله دلایل چې هغه به مخ کې راځي اخرنه صفت په زنانه کې دا پکار دی چې کله څوک واړي هغه د چې د زنانه به ګوري همیشه چې هغه دیندار وي ځکه چې کله یو زنانه د الله نه یریدا هغه به استخیل ساتي حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په هغه زنانه باندې د الله لعنت او د ملائکه لعنت دی چې خاون ول د شپې دعوت ورکړي چې کټل راځه او غرانه شي اوس یو زنانه دیندار او د حدیث وته معلومي هغه بس ته خبري خلاف ورزيو کی نشي کولای ځکه چې هغه ته دا معلوم دي حدیث کې دا راځي کله الله نه لو بل چاته سجدي جایز ما بخښ ته ویل چې شروع ته کوي چې کله یو زنانه دیندار او د حدیث وته معلومي هغه د خپل خاون خلاف ورزيو کی نشي کولای خو چې اوس ته یو جنې را واده کی او غریب لنه لیکل ورزنه ویل ورزنه دین خبره ده صرف په دغه کارونه دوی کوم چې کار دی په خله مخله دغه شینه مين د خاون بیا خیر نشي ساتل ځکه چې دې ته د خاون قدر نه معلوم کوم چې اسلام بیان کړي لکه ته وی چې دا قدر وته معلوم شوي نو دا وته به دې معلومیږي چې قران او حديث وته معلومي او په دې نه معلومیږي چې انګلیش تعلیم پیوږي ځکه چې د انګلیش تعلیم ولا دی راوسته نو انګلیش تعلیم کې وګوره د خاون قدر ډیر ولېږي کته هغه کوته دا خي چې تاو د خپل خاون تاسو بالکل سي یو شانی ته به مزدوري کې هغه به مزدوري کې استخپل مرزي له خپل مرزي خو دا قصې وته خي نو کته دا غواړي چې زنانه د خپل خاون حقوق ساتي او دا قدر پیژني نبي په دې زنانه به شو ګرځه چې هغه دینداري او هغه قران ویلي حديث ویلي عبادتونه کوي د دې زنانه به ستاسو کوروم خیال ساتي ستاسو مور پلار به خیال ساتي ستاسو خیال ساتي او ستاسو بچو به هم خیال ساتي دا هغه صفات دي چې په زنانه کې پکار دي چې کله سړی ځان لغواړي او یې خپل کشر لغواړي ان شاء الله پر روان درس کې چې هغه صفات به ذکر کوو چې په الګ کې پکار دي کمالک چې جنې غختول راشي هغه کم صفات پکار دا پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ توفیق راکړي قران او حديث باندې پوهیدو او الله سبحانه وتعالى دې زمونږ د ځوانانو الکانو د جنکو دې الله حفاظت وکړي او الله دې زمونږ معاشره د غلطو کارونو بالکل پاک او محفوظ ساتي